ډاکټر ګلمرجان صاحب ته خواست کوم چې هغه د خاص کر د وزیرستان په کلچر باندې د خبرې وکړو. ډاکټر ګلمرجان صاحب. سلامونه. په ډیره پښتانه مینا د ټول ورڼه ته سلام یایا. ګوهر صاحب زورور سړی دی چې زه یې د کلتور باندې وینا تر وغوښتله، که څه هم زه د کلتور یا د ادب زده کوونکی نه یم. ډیسپلن نړیوال سیاست دی، که د نړیوال سیاست د جرګه وای بیا مو ډېرې خبرې کړې وای، خو زه یوه خبره کومه چې کلتور چې ژبه څومره پراخه وي، څومره غني وي، د خلکو خپله ژبه وساتي، نو امکان دا دی چې یو قوم کلچر آباد شي. یو ترکی فلسفر یایي چې که د مو د ژبې نه یو تو قوم ته یا د تو ته تکلیف وي، نو پوه شه چې د تو دا ملک د مو په خوره جوړ کړی دی. نن د میټ سره هم په دا وطن کې په وزیرستان کې د خپل ژبې د پرمختګ د پوره د مو سره هیڅ موقع نشته دی، ځکه چې د مو سکولینه دا د مو په واک کې نه دي. د مو په سکول کې د بدبختۍ خبره ده چې په هغه کې پښتو ژبه د اول جماعت نه ونسه تر لسمه پورې ژنکایر فارغ شي، هغه په پښتو ژبه باندې پوه نه شي. نو موږ تاسو ټول کوشش کوي چې خپله ژبه ته وده ورکړي، چې خپله ژبه بوځي، بیا موږ کلچر وساتي. صرف کلچر په پاګړۍ باندې نه دی چې پاګړۍ په سر کې د کلچر بنیادي احساس دا ژبه ده. نو موږ خپله ژبه ته غږ ورکوي. او په دا کې د شاعرونه د ګوهر دی، د اسرار اتل صاحب دی ډېر کردار دی، او د موږ د سندرغوړي ډېر کردار دی. باید موږ په خپله ټولنه کې دغه خلک ونازوي. موږ د پښتانه بدبختي څه ده چې سندرغوړی یې خوښ دی، خو چې کله دا سندرغوړی د خپل غنه ولویږي، د خپل منډه ترړه نه ولویږي، بیا دا یو په هسپتال پروت وي، بیا موږ سولینه کې بیا د پنجاب یو مالدار سړی رسي د موږ دا سندرغوړی د دغه شاعر علاج وکړو. باید موږ خپل ځون کې دا جرأت پیدا کړي چې څوک دا د موږ د ادب د موږ د کلچر ژغورنه کو، حفاظت یې کو. د دغه ژغورنه د دغه د بچیو نه ژغورنه موږ داسې وکیل که د خپل ځون د پوره چې لګیا وي او د خپل بچیو نه د پوره لګیا وي. زه نوره خبره نه کوم. مشر منظور پښتین ډېر خلکو هغه ته نوست وي، ځکه چې د خلکو خواهش دی چې د مشر خبره وروي. نو زه تاسو نه اجازت غواړم. ډېره مننه. کور مو ودان.